بسم الله الرحمن الرحیم. را بشم قاری صاحب ورډ پروګرام ته او ورډ پروګرام به راخلاص کوم بلینک ډاکومنټ مې راخلاص اول کې بغدن وکم دا پرون چې درس ویل وګنم دا یو سبا چې د رنگ ورکې کالر ورکې د سبا وته دا بل سبا چې اله دا بل سبا مر سره راغلی ته مثال دا وړه چې موږ اول سبا رنگ ورکې خلاص ها پیج کلر د براشم قاری صاحب زور تم چې زو ورکې لا دا رنگ ورکوم نو کزوالم کنټرول انټر سره بل صفه دام مغه سره رنگ اخلي دلته ورې قاری صاحب ورته دارلا وګوره نو دې لپاره به څه وکم قاری صاحب دې لپاره اول کو مور فیلفکس تراشم او فیلفکس کې دلته زه وګورم چې ادر ټیکسچر پیټرن پکچر دلته ونشته دغه کمانډ دلته وراشم مور کلر ته دلته نشته دی در یو زبو سره یو دغه وکاروم دیوله صفه کې ولاړم قاری صاحب او دیوله صفې نه راغلم دلته با لیاوټ ته په لیاوټ کې بریکس ته راغلم او بریکس کې می کنټینیوس واخیستو دې سیکشن ما جلا کو دغه ما سره دویم نمبر سیکشن شو دلته ودرېدم لیاوټ کې بریکس کې کنټینیوس دامي دریم نمبر سیکشن کو اوس دلته ډبل کلیک کوم او ورته د دې لینک ما سره د پاس نه ختم کا نو که زه اوس راشم دلته ډبل کلیک وکم او دلته اوس راشم ډیزاین ټیب ته په ډیزاین کې پیج کلر سپین کوم نو پاس هم سپین کیږي نو دا اومغه یو ټمپلیټ اخلي قاری صاحب زمون سره مختلفي ورقې مختلفي نشي کېږي نیو پیج سره نه کېږي نیو پیج استاد سکی کنه چې یو پیج صف کې نور پیج نه ویا نه کېږي رحمته که په هر طریقې دا ما همدغه چې څه کمانډونه دلته دي همدغه کمانډونه نه نو تاسو کوی نشو یو پیج ده کنه دا د غاړه پرینټ کی دا خو وته دا د کار وته نور دا ځان سره نه ساتي بل سپین ورقه هغه څه کېږي ولې نه کېږي هغه څه خو لګ دی وای کنه چې زما اوله ورقه سپینه یا شنه بل او سپینه یا دغه شان چې مختلفي ورقه زما مختلف رنگونه ولري قاری صاحب د سی وي نو سي نه کېږي یو دغه حلاره شته دی حلاره د سیدا چې ته براشي سبو کې انزرټ ټیب ته براشي په انزرټ ټیب کې به شیپس راولي او شیپس کې مثلا د دې نه سٹارټینګ والا ته براشم شیپس کې دغه ریکټنګولر شیپس په والا دغه به دا شروع کوم د لاندې به ورو زما نو دغه حلاره چې مثلا دله ته هر ډول رنگ ور کوي او مغه رنگ سره بیا دا اخیسته شي نو سره اعظم ورې رسي ورته یو قاری صاحب چلشته قاری صاحب دا ما شیپس واخیستو دې شیپس په تر باندې ما سو کړل دغه ورقه ما مکمل شنه کړه کنټرول پی وها دا ورقه سره شنه شو دا حلاري خو نور دغه ورقه څه کوي دې کې توس لیکنه هم کوي قاری صاحب هر ځای کې لیکنه کوي ور لیکنه به در سره کیږي انټر وها ورو لیکنه ستا پاسو ډیزاین کې دې راغلی ولې نه هر څه کې د فارمیټ کې مې د قاری صاحب مکمل هر څه دغه ورکړي دغه ورکړي صحیح شو صاحب شو حال نه راوته راوځي خاطا براشم دا ډونټ سیو کوم اغلته به ورډ پروګرام را خلاص کوم زموږ نن درس ته په لیاوټ ټیب کې د لیاوټ ټیب نو مخکې به از ایکوال ټو رینټ بریکټ شروع بریکټ بند دا وی د لیکنه ما وګړه قاری صاحب لیاوټ ټیب تر راشو نو په لیاوټ ټیب کې اول موږ سره مرجنز دی مرجنز اصل کې زموږ د ورقې د لیکلو د غځای ته وي زموږ لیکنه باید د کوم ځای نه شروع شي او تر کوم ځای پورې قاری صاحب پای ته ورسیږي نو زه به دا انتخاب کوم زما لیکنه او زه ورته مرجنز تر راځم ورته لاست کسټم سیټینګ ته ورته ټولو اخیری راشو اول موږ سره نارمل دی چې په نارمل باندې څه کلیک وکم قاری صاحب په نارمل کې ټاپ نه موږ سره 1 انچ فاصله ده یعنی د ټاپ نه به 1 انچ پورې لیکل نه کیږي چپ طرف کې 1 انچ فاصله ده 1 انچ پورې باټم او رائټ ټولو 1 انچ ته چې په ډیفالت موږ سره دغه نارمل انتخاب وي ورته نیرو زین نیرو کوما نو په نیرو کې وګوره قاری صاحب موږ لیکل د سراغل 0.50 ټول دغه یو ډیزاین دی مختلف موډیریټ کې وګورئ ټاپ باټم یو دی او لیفت او رائټ 0.75 دی وایډ کې په دغه ترتیب کې سره وګوره 1 دی او همدارنګه 2 دی مختلف قسمه ډیزاینونه دي زه راځم کسټم مرجنز ته زه په خپله خوښه باندې څه کوم دی لا مرجنز ورکوم
نو چې په خپله خوښه ته مرجنز ورکوي زه ورته وایم ټاپ د پاس نه یې څومره واخلي نو زه ورته وایم 0.3 زه ورته څه ورکوم 0.3 همدارنګه باټم کې ته څومره ورکوي باټم کې ورته وایم 0.3 باټم کې مې 0.3 ورکو لیفټ کې ته څومره ورکوي ورته 0.1 او همدارنګه رائټ کې څومره ورکوي ته ورته 0.1 دا مې دلسي وکړل اخر کې څه کوم دا اوکې کوم نو زمونږ لیکنه بس شي چې ما ورته کوم سي سټایل ورکړی دی هماغه سټایل ما څه کو دلته مې ورکو ورپسې موږ سره ګډر دی ګډر یو ګډر دی او یو ګډر کې پوزیشن دی نو که زه راشم ورته وایم دغه ګډر زه څه کوم ګډر دې دپاره استعمالیږي ښه چې کله تاسو زیاتره کتابچې لیدلې وي کتابچو کې یا پیډونو کې دلته پاس هغه سیمونه داسې تاو وي هغه سیمونه داسې تاو وي پرچې چې پکې وي بیا پکې سوري لګېدلې وي سیم په دې سوریو کې ورکړل شوی نو دا ګډر هغې ته وایي نو که چېرته ته غواړې که نه چې دغه ګډر له ته څومره ځای پرېږدي که اوس زه دغه مثلا دا زما کتابچه ده او یا مې کتاب دی زه کتاب همدغسې تاول غواړم نو بیا به موږ سره پکې دغه لیکنه هم شامله شي دا لیکنه به هغلته څه شي پټه به شي زه ورته یم لږه فاصله دې واخلي لیفټ د چپ طرف نه څومره فاصله ته ورکوي دلته سره هغه ډیزاین شته دی وګوره تیار فارمیټ دلته تا سره راځي ښاري صاحب چې دومره فاصله زه ورته یم بس همدومره فاصله ډېره ده اوکې کوم نو زمونږ فاصله به هغومره راواشي ورته مرجنس کې راځم کسټم مرجنس ته لیفټ نه دا دې ما سره ټاپ کې راشي ګډر دې موږ سره ټاپ کې زه ورکه لکه د پیډ غونډې داسې اړوم او که ټاپ دې نه وي خو اخر کې موږ سره رایټ هم پښتو کتابچو دپاره د استعمالیږي انګلیسي کتابچو دپاره همدارنګه د پښتو کتابچو دپاره او د پیډونو دپاره دا استعمال لري دا ټول موږ سره شته دی څه مشکل دی کې نشته دی ورپسې ته ورکه لینډسکیپ غواړې نو اوس په لینډسکیپ باندې کلیک وکړه او دا اوکې که ورکه موږ سره لینډسکیپ ته بدلی شي قاري صاحب لینډسکیپ شوه ورته یم لینډسکیپ نه غواړم کسټم مرجنس کې ورته ویم ماته بیا ته پورټریټ کا اوکې کا پورټریټ وشي زه ورته ویم چې زه اوله ورقه پورټریټ غواړم قاري صاحب دویمه ورقه څه غواړم دویمه ورقه لینډسکیپ غواړم نو په دویمه ورقه کې ودرېدم نو یا لیاوټ ته راشه د اورینټیشن کې دا لینډسکیپ کړم دا د لینډسکیپ په موږ سره پاسنۍ ورقه هم څه شی شوه هغه هم لینډسکیپ شوه هغه هم په پرتو باندې شوه ورته یم پورټریټ کا نو هغه پاسنۍ ورقه هم سره پورټریټ شي نو زه ورته داسې دې نه کوئ داسې دې نه کېږي ماله څه راکړه ماله لینډسکیپ ورقه راکړه خو دلته به راځم ملټیپل پیج کې ورته ماته لینډسکیپ کا خو څه شی apply to this point forward له دې څخه وروسته ما د څه وکړه یو لینډسکیپ ورکه راکړه او دا ګډر څه کوم دا ترې زه ختموم دا زیرو کوم دا مې اوکې کو نو وګوره پاس ورکه موږ سره همغه شان پاتې شوه قاري صاحب که نه لاندې ورکه موږ سره څه شی پاتې شوه لینډسکیپ کنټرول زیډ سره بیرته واپس دې حالت ته بوځم نو دا په دې کې کار اپلای ټو په هول ډاکومنټ باندې ته اپلای کړي که نه دیس پوینټ فارورډ د دې څخه وروسته پاس چې د څومره کارونه تر سره کړي وي اخره کې غواړي چې دا دې په ټول دغه ډاکومنټ باندې اپلای شي نو هول ډاکومنټ باخلي هول څه ته وایي مکمل ته وایي قاري صاحب دیس پوینټ فارورډ دا معنا د دې پوینټ څخه وروسته د دې پوینټ څخه وروسته دا تر سره کېږي دا زیاتره وخت قاري صاحب موږ سره داسې لیکنه شوي وي که نه د لیکنې منځ کې بیا موږ سره دلته شعرونه موجود دي دلته هغه شعرونه غوندې دي منځ کې شعرونه دې لیکلي وي او هغه شعرونه نه وروسته بیا مثلا مکمل لیکنه شوي وي بیا مکمل دا هم د هغې لپاره استعمال شوي وي زه دلته زه ولاړ یم ورته یم اوسه پورې چې ما لیکنه کوله دا هم سره مکمل کېده که نه نو مرجنس ته به راشم کسټم مرجنس کې ورته یم اوس ما ته د لیفټ نه څه وکړه لیکن ما ته څه کړه او همدارنګه د دې نه لیکنه داسې د رایټ طرف نه لیکنه رامنځته کړه ورته یم د دې څخه وروسته نو چې دې څخه وروسته انتخاب کې دا اوکې کې نو دې څخه وروسته به تا سره اوس څه شی کېږي ته چې لیکنه کوې نو تا سره به په منځ کې هغه لیکنه بیا لیکي د هغې نه وروسته بیا راشه کسټم مرجنس ته ورته یم دا بېرته ما ته څه کړه عادي حالت ته یې بوځه او دا مونږ ته عادي حالت ته بوځه نو بېرته به سره عادي حالت ته راشي بیا به سره لیکنه مکمل کېږي یو ملټیپل پیج دي پیجز میرر مرجن څه کار کوي 2 پیجز پر شیټ څه کار کوي زه راشم او دا مې کنټرول اے سره انتخاب کو وته دا ما دا ډیلیټ کا کنټرول اے ډیلیټ
یو ورقه پاتې شو ورته هم دغه یو ورقه ماته په 2 ورقو باندې څه وویشه نو مرجنس کې راځم کسټم مرجنس ته د نارمل نه اخلم ته 2 پیجز پر شیټ ما دراکو دا مې اوکې کو نو یو ورقه موږ سره سکړه په 2 ورقو باندې ویشل کنټرول انټر وها نو وړي ورقه درلا درکې کاری سي هغه ورقه د سره په 2 ورقو باندې ویشي ورته نه بیرته ماته سکه نارمل حالت تراکا بیرته سره نارمل حالت کې ورقه تعالی درکې او وړي موږ سره استعمال لري کاری سي ښا کنټرول انتخاب کو دا ډیلیټ کوم مرجنس کې راځم کسټم مرجنس تا نارمل کې بل موږ سره میرر مرجنس دی نو میرر مرجنس دی وګورم موږ سره ګډر ته اخلي 2 سایډ ګډر د سره استل کیږي ورته 2 سایډ ګډر ماته واخلا چې دواړو درګون ته زما سوي ګډر کې د کتابچې د غزن شي یو ورقه یو رقم ته بل ورقه کې بیا څه شي وي نو د ګډ 2 سایډ چې واخلي دا تراشه څومره پوزیشن ته ورکوي دا اوکې کو موږ سره دواړو درګون ته تاسو وي ګډر وو اخیستل شوی وي دواړو طرفونو ته ورته زه بیرته عادي حالت ته وزم کنټرول زیډ وها بیرته موږ سره عادي حالت ته لاړ شي کنټرول زیډ مرجنس کې راځم کسټم مرجنس ته بل موږ سره بوک فولډ دی چېرته بوک فولډ واخلم دا هغه خبرې دي ورپسې که زه راشم ریورس بوک فولډ دا هغه خبرې دي دې کې دومره سخت نشته نه پوهېږم چې د شي دپاره ورکړي دي شیټ پر بوکلیټ والله عالم چې دا څه شی دی خو دغه ټولې پاس چې څومره خبرې دي ټول مغه د ورقې په دې ګډر کې خبرې دي دا ټولې په دې ګډر کې خبرې دي دغه یو کمانډ دوه چې کوم دي په دې باندې مې سره خلاص نشو په دې کې دوه آپشن پاتې شو په دې کې پیپر او لیاوټ پاتې شو دا د پورت پیپر ته براشم قاری صاحب پیپر کې دلته وګوره قاری صاحب پیپر سایز ستا په دلته روان دي قاری صاحب خدای سایز کې پیپر سایز کې وګوره پیپر سایز کې ته کوم لیټر اخلي لیټر سمال ورقه اخلي نه زه ټیبلویډ ورقه اخلي لیجر ورقه اخلي لیګل ورقه اخلي مختلف قسمه د ورقو ډیزاینونه دي قاری صاحب چې ته هر ډیزاین اخلي واخله ولته پاس موږ سره د سایز کې بیا ډېرې ورقې دي دا به دې کې خبرې دي د ورقې ویټ پلنواله څومره پکار دی قاری صاحب هایټ دې په څومره پکار دی په خپل خوښه باندې ته کسټمر سو ورکولای شي دا به دې کې خبرې دي پیپر سورس کې موږ سره راځي ډیفالت ورچوال پن دی کنه زدارا شمودا انتخاب کوم دا مې انتخاب وکړي چې زور ته سوې ما په پیپر کې ورته لیجر ورقه مې نه د پکار A3 یا A5 ورقه مې پکار ده A5 نو A5 ورقه مې پکار ده مې سبو اوکې مې کو نو موږ سره A5 ورقه موږ لراکړه قاری صاحب کوم ورقه راکړه A5 ورقه موږ راکړه ورته A5 ورقه مې نه ده پکار نو بل ورقه دی پکاري پیپر دراشه بل ورقه تعالی درکې ټول چې هر ورقه دی پکاري اوس په حال تاسو مثلا A4 ورقه دلته د قاری صاحب زم چې دې څخه ورسته مال A5 ورقه پکار ده نو کسټم مرجن کې پیپر دراشه او بس همدغه خبرې دي بل ورپسې لیاوټ دی نیو پیج مال نوې پیج راکه څه شي کنټینیوس نیو کالم نیو پیج ایون پیج اډ پیج اډ پیج کې زه واخلم در روان ان شاء الله دغه کې ویم صحیح دا د بیرونی اپشن کې موږ سره شته دی زه راشم او ورپسې موږ سره اورینټیشن کې موږ پورټریټ دی او لینډسکیپ دی دا خو اسانه دي اوس سایز تر راځم نو سایز کې موږ خبرې دي کاری صاحب لیټر سمال ورقه اخلي ټیبلویډ ورقه اخلي لیجر ورقه اخلي لیګل ورقه اخلي سټیټمنټ ایگزیکیوټیو مختلف قسم ورقه دي خو به ډیفالت چې موږ سره کوم ورقه استعمالي کاری صاحب هغه موږ سره A4 ورقه شي A4 ورقه واخلم دا ما سره عامو په بازار کې چې کوم ورقه استعماليږي هغه موږ سره A4 ورقه دي صحیح ده به راځم سایز ته نو بل موږ سره چې کوم ورقه دا چې مونوګرافونو د لپاره چې دا وخت استعماليږي هم سره B5 د څه شي دا قاری صاحب B5 نه دا A5 د څه شي دا A5 دا A5 ورقه هغه کوچني کتابونو مونوګرافونو کنټرول کې چې کله مونوګراف جوړایي A5 ورقه ورله اخلي قاری صاحب دا هغه لپاره استعماليږي ورپسې که سایز ته مور پیپر سایز ته چې راشي هماغه خبرې دي قاری صاحب پیپر سایز کې ستا کومه ورقه خوښه ده یا فور مې خوښه ده هماغه هایټ او ویټ څومره زیاته کوي لیاوټ ته چې راشي اوس دې خوا دا دې ته راځم کالمز ته دا زمونږ لیکنه څه کوي قاری صاحب زه به راشم مرجنس کې په مرجنس کې ورته څه کوم دا ګډر ورته ختموم دا مې څه کړل اوکې مې کو ګډر ختم نه شو موږ کوو قاری صاحب څه کوو
جمع ولاړه ده څنګه نارمل کومي چې نارمل می کوم څه سره به نارمل شي راځم کالم ان شاء الله جمع نورسته وي از ایکوال ټو رند بریکټ شروع بریکټ بند دا لیکنه زمان په یو کالم کې د کاری ځای کنه یو کالم د زور دین د ماده 2 کالمز ته ډیوایډ کا نو 2 کالم باندې بکلیک وکم زمون سره د لیکنه 2 کالمز ته ډیوایډ کړم کله څه کاری ځای موږ لیکنه په 2 کالمو کې شوجدام استعمال لري ښا خو به وي ان شاء الله د جمع څخه ضرورت هغه اسانه ده خاري سي هغه سخت نه ده خاصه شو خاري سي موږ دی کالم پورې درس ویلو څه پورې درس ویلو کالم پورې از ایکوال ټو رند بریکټ شروع بریکټ بند دا کالم به انتخاب کوم دی کالمز ته براشم 2 کالمز ته پکار دي خاري سي په دې باندې کلیک وکړه ستا لیکنه 2 کالمو ته ډیوایډ کړي نه 3 کالمز دی پکار دي خاري سي په دې باندې کلیک وکړه زموږ لیکنه 3 کالمو ته ډیوایډ کړي چې ولې 3 کالمو ته ډیوایډ نشو خاري سي دا د دې په خاطر ډیوایډ نشو از ایکوال ټو رند بریکټ شروع بریکټ بند وها اوس زموږ لیکنه 3 کالمو ته ډیوایډ شو کنټرول اس سره د انتخاب کا از ایکوال ټو رند بریکټ شروع بریکټ بند چې میو او خاري سي اوس په ډیفالت سره مغه 3 کالمو کې شو زور تم چې 1 کالم را لراکې یو کالم را لراکې زور تم لیفت کالم رحمت راغی یس رحمت راځه نو رحمت موږ سره دا چې 2 کالمز وو هم موږ سره لیکنه 2 کالمو ته ډیوایډ کیږي کنه 3 کالمز وو هم لیکنه موږ سره 3 کالمو ته ډیوایډ کیږي چې 3 کالمو ته ډیوایډ نشول ته موږ سره نور لیکل نشته دلته نور لیکل ته وکي ستاسو لیکنه په ډیفالت هغه بل کالم تم اوړي از ایکوال ټو رند بریکټ شروع بریکټ بند خیال شته 3 کالم ته موږ لیکنه راوړو کنټرول ا انتخاب کا او کالم ترا شورته 1 کالم بیرته ور سره یو کالم ته واوړي لیفت کالم نو لیفت کالم زموږ سره لیکنه څه کوي خي طرف ته زموږ چې کومه لیکنه ده چپ طرف ته هغه موږ سره مثلا د لغتونو لپاره استعمالي څه لپاره استعماليږي لغت د لغت لیکل ته وتوي چې یوز ان سنټنس سنټنس کې دا ماته یوز کا نو په دې باندې کلیک دلته سنټنس کې دا ورته رائټ نو رائټ موږ سره خي طرف ته کنټرول اس د انتخاب ورته رائټ کالم کې راځم رائټ خي طرف ته وګوره خي طرف ته زموږ سره لغتونه او چپ هغه طرف ته چپ طرف زموږ سره مکمل سنټنس مور کالمز کې راشم هغه خبرې دي پاسو ټولې هغه خبرې دي رائټ ټو لیفټ او د خي طرف نه چپ طرف ته کاو نه دا چې شي بای ډیفالت دا غي طرف نه ورته وا نمبر اف کالم سو نمبر اف کالمز ته واړې نه پوهیږم تقریبا نه پورې د سو پورې شپږو پورې پښپغو پورې مونږ په پورټریټ کې کلمونه اخیستلې شو او فکر کوم نه هو پورې مونږ په لینډسکیپ کې کلمونه اخیستلې شو کله تراشم مور کالم تراشم ملته خاصو پورې دي دیار لسو پورې ان زه کولای شم تر دیار لسو پورې کلمونه تواخلم ورته د کلمونو ترمنځ ماته لینونه راکا اوکې کا د کلمونو ترمنځ موږ سره لینم موجودي قاری سره کلشتا دا په کالمز کې موږ سره خبرې وي دا چیک لري کومه کالم 1 کې ویټ څومره ستا په کار دی او ستا سپیسینګ څومره په کار دی قاری سره ویټ مثلا د اول کالم زموږ سره دومره ویټ په کار دی نن ته وګوره ویټ به سره زیات شي په اخواله سپیسینګ څومره په کار دی قاری سره سپیسینګ اضافه کولای شي بیرته کمولای شي دلته ګورې خان دا سره ریویو تر سره کی ایکوال کالم ویټ مطلب ټول کلمونو ویټ سکا هغه موږ سره ایکوال کا نو کله ما سره زیات او کم وی خالي صاحب او دا چیک مې ورته آن کړو بیرته موږ سره ادي حالت ته راشي دا به دې خبرې وي او په دې سیکشن باندې اپلای کې کنه هول ډاکومېنټ باندې اپلای کې که سلیکټډ سیکشن تا سره وینو په سلیکټ شوی سیکشن باندې سره دا اپلای کې او کنه هول ډاکومېنټ دی او واخستو په مکمل ډاکومېنټ باندې دا اپلای کې خالي صاحب دا په دې کې خبرې څه مشکل نشته دی اور پسې موږ سره بریکس راځي سره چې خالي صاحب وو بریکس راځي بریکس څه کار کوي راځم بریکس ته بریکس کې اول نمبر موږ سره پیج دی چې کله په پیج باندې کلیک وکړم دې په واسطه زه کولای شم نوې پیج زه واخلم دې په واسطه موږ نوې پیج اخیستی شو خالي صاحب همدارنګه په انسرټ ټیب کې د بلینک پیج په ذریعه باندې موږ پیج اخیستی شو د پیج بریک په ذریعه باندې موږ پیج اخیستی شو دا دې کې خبرې وي راځم بیا لیاوټ ته په لیاوټ کې بل بریک کې دویم نمبر چې موږ سره دغه دی موږ کالم دی نو لیکنه موږ څه کوي کالم ته بدلای ځلن زرا زما is equal to rand bracket شروع bracket بند کنټرول اس رمې دا انتخاب کو بریک کې راځم ورته نماته څه کا کالم وای څه کا څه شو
نشته کنټرول زیډ سره واپس کا دلته راځم د دې نه بعد ما تاسو کا بریک کې indicate that the text following the column break will begin at the next column دلته ودرېدم مو ته ما تاسو کا column ته ویسا نو دا وګوره د موږ سره غلی کنه څه کوي نیمه پاس پاتې شو بل ورقم دلته کوي همدارنګ تاسو سره پاس چې کوم خط یا غد سره انډیکیټ کی او لاندې خط سره بیل دغه ته ویسي نیکسٹ کالم تا ټیکسټ ورپینګ د سره لپاره استعمالیږي ټیکسټ ورپینګ د دې لپاره استعمالیږي مثلا دلته تاسو راوړو یو شیپس دی راوړو انسرټ تراغلم او یو شیپس مې راوړو نو څو ګورئ موږ سره په دې باندې هیڅ ډول دغه نه تر سره کېږي نو زه به راشم لیاوټ ته په لیاوټ کې زه بریکس ته راشم ورته یم ټیکسټ ورپینګ زه راشم دا څنګه نه تر سره کېږي دې سره دا لیکنه دلته راشم سکویر یې کړم لیکنه مو سره اوس تر سره شوه که دا پرېږدم ټیکسټ ورپینګ ته راشم ورپ چې کوم دی که نه هغه را قاتولو ته وایي را ماتولو ته وایي څه ته وایي را ماتولو ته وایي یا را قاتولو ته وایي لکه زه راشم ایکسل پروګرام ته قاري صاحب ګوره ښه په ایکسل پروګرام کې دې کالم کې زه ولاړم دلته ما ولیکلو افغانستان نو دې کالم نه څه شی شو بهر شو نو دلته زه ودرېدم ورته یم دا ورپ ټیکسټ دا خط راته څه کا را ورپې کا نو د دې کالم نه چې کوم بیرون ټیکسټ دی هغه یې موږ سره څه شی کو ورپې کو هغه راقات کو صحیح ده رامات کو نو چې ته هر ځای کې ولاړې قاعده وته نه دینه بعد ماته دا خط څه کا ورپې کا نو په دې باندې کلیک وکړ ټیکسټ ورپینګ باندې کلیک وکړ نو هغه سره رامات کې بل لاین ته به سره وروړي دا په نیکسټ پیج دا مې درته وختي وی چې کله ته غواړې سیکشن جلا کې قاری صاحب نو دا مې درته په پیج نمبر کې ښودلی وو ورته ماته سیکشن راکړه خو په نیکسټ پیج کې په څه کې په نیکسټ پیج کې په دې باندې کلیک وکړه نو دویم پیج کې زموږ څه شو دویم پیج کې زموږ 2 سیکشن شو ورته ماته سیکشن راکړه خو په دریم سیکشن کې یا مثلا کنټرول انټر مې ووهو دا دریم ورقه ده زه په دویم نمبر سیکشن کې ولاړ یم ورته څلورم نمبر پیج دی موږ سره 3 نمبر سیکشن شنو باندې نیکسټ پیج باندې کلیک وکړه نو دا زموږ سره پیج نمبر 4 دی خو زه په کوم سیکشن کې ولاړ یم په څلورم سیکشن کې ولاړ یم په سویم سیکشن کې څلورم او بخي بدریم سیکشن کې کنټرول انټر وهم دا موږ سره دریم سیکشن دی کنټرول انټر وهم پنځم پیج موږ سره دریم سیکشن دی نو دا د سیکشن جلا کوي قاری صاحب خو په نیکسټ پیج کې پر راتلونکي پیج کې صحیح ده سیکشن هغه پیج نمبر کې مې درته ویلو چې هغه کې سیکشن موږ سره استعمال لري بیل موږ سره کنټینیوس نو کنټینیوس موږ سره سیکشن جلا کوي په دغه ورقه کې کنټرول انټر وه شپږم ورقه شو کنه ورته دغه اوس د څلورمې دا شپږم ورقه او پنځم ورقه که زه په پنځم ورقه کې ودرېږم ما سره څلورم سیکشن دی او که زه په شپږم ورقه کې ودرېږم په څلورم سیکشن دی ورته په دې شپږم ورقه کې ما سره سیکشن جلا شي نو کنټینیوس باندې وکلیک کوي نو ګوره پنځم نمبر سیکشن شو شپږمه ورقه کنټرول انتخاب کو دا ډیلیټ کا بل ورپسې موږ سره بل کمانډ دی ایون پیج ما ته سره کوا ایون پیج را کوا چې په دې باندې کلیک کوم ایون پیج نو موږ سره به جوکت ورکه راځي نو څه شي ورکه جوکت ورکه ایون پیج څلورم ورکه ایون پیج شپږم ورکه ایون پیج اتم ورکه هغه جوکت ورکه موږ له څه کوي راځي نه صرف جوکت ورکه موږ راځي تا ورکه نه سر په نظر کوي ورپسې کزرا شموته بریکس کوته ماته اډ ورکه راکا تاق ورکه ما راکا کوم ورکه راکا تاق ورکه ما راکا نو کدل تر شما او دلته زه په دریم ورکه کې ودرېږم په سیم ورکه کې دریم ورکه کې ولاړې ما ورته تاق ورکه اډ ورکه ما کنټرول ا اډ ورکه راکا اډ پیج دریم ورکه راکړه اډ پیج پنځم ورکه راکړه اډ پیج نو یوازې تاق ورکه درکې کوم ورکه درکې تاق ورکه دی پکاري لپاره دغه ته استعمالول شي اوس پرنٹ کې وته ما د صرف څه پرنٹ کا کنټرول پی وها ورته یوازې ما ته څه وکا یوازې اډ پیج پرنٹ کا اونلی پرنٹ اډ پیج یوازې اډ ورکه ما ته پرنٹ کا اونلی پرنٹ ایون پیج یوازې جوکت ورکه ما ته پرنٹ دا به دې کې خبرې وي تو شي هونښتا دا په بریکس کې د موږ سره خبرې وي قاری صاحب را بشما لاین نمبر تا لاین نمبر و سوال وای صحیح ده قاری صاحب
بس به ها هغه خلک هم راغلي لاین نمبر ډیر اسانه دی لاین نمبر د لپاره استعمالېږي مثلا تا لیکنه کړې ده از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند زه ته دې لمال لاین نمبر ورکا نو لاین نمبر تراشه کنټینیوس باندې کلیک وکړه د هر لاین سره سره شماره مرزي خارج سره راځي لغتونه لیکي کاري شماره ورکړي نو سره شماره مو راتلې لغت دی لیکا او مخامخ ورته معنا لیکا بل انټر وها کټیبل کی که هر څه کی تل نمبر درکې ورته نن مالې مارا کا دا وایو خدا کنټینیو ریسټارټ ایچ پیج نو کاری څه ته وګوره از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند نو که زراشم کنټرول اس رته انتخاب کوم لاین نمبر تراشم کنټینیوس کوم نو بهر هم د څه مصر دا جریان لري هم د څه بهر پیج کې دا نمبر اضافه کیږي نو دا انتخاب ورته ریسټارټ ایچ پیج شته او ته امید ساتو ویرای کا ریسټارټ ایچ پیج باندې شکل کو کوم نو بهر صفحه کې هم سره پیج نمبر ریسټارټ کیږي اولنا ریسټارټ ایچ سیکشن ما سره په هر سیکشن کې نمبر ریسټارټ کیږي دلته راغلم قاری صاحب دلته ودرې د مرتين د ماده څخه بریک کې کنټینیوس کا او بخای د ماده کنټینیوس کا دلته وګوره قاری صاحب پاس موږ سره کوم سیکشن دی دا دریم سیکشن دی دغه موږ سره ریسټارټ شو کنه یعنی هر صفحه کې موږ سره په سیکشن کې سره ریسټارټ کیږي او په هر صفحه کې سره نه ریسټارټ کیږي چې دا ترڅو سیکشن نه وي اخیسته سپریس فار کرنٹ پیراګراف مثلا دلته وګوره قاری صاحب is equal to rand bracket شروع دو پیراګراف لیکنه وکړه او دا مې څه کړو دا مې هو انټر is equal to rand bracket شروع دو پیراګراف لیکنه راکړه دلته ولاړې ما دا مې انتخاب کړو ته د دینه صرف نظر وکړه نو دی لاین نمبر ته راشه مرتين سپریس فار کرنٹ پیراګراف د دې کرنٹ پیراګراف نه صرف نظر وکړه او دلته راځم ورته د ما د سو کا کنټینیوس کا جریان دی لور کا چې نور څومره لیکن کوي دام سفرس کوي دام سفرس صحیح شو خالص دا به دی کی خبرې په لاین نمبر څه مشکل خو نشته دی نو دی لیکن صرف نظر وکړو دینه بعد مثلا لیکنه کوا هغه سره بیرته نمبر اخلي ورپسې اخره کې موږ سره لاین نمبر آپشنز دي نو دا ما کنټینیوس دی او نیو پیج او ایون پیج او اډ پیج دی او دا سره پیج نمبر اخلي سیکشن دی سٹارټ کیږي او لیفٹ ټو رائٹ سیکشن ډایریکشن سره لیفٹ ټو رائٹ دی رائٹ ټو لیفٹ دا سره سیکشن څنګه سٹارټ لیکن سره څنګه کیږي اوس موږ سره په ډیفالت لیفٹ ټو رائٹ انتخاب هیډرز اینڈ فوټرز کی ماته راځي وي ډیفرنٹ اډ اینڈ ایون موږ دا توپیر ورکا تاقولا او همدارنګه جوکتولا موږ سره دی تاق پیج یو رقم ته وی جوب پیج دی موږ سره بل رقم ته وی دا د انتخاب کو دا د اوکے کو قاری سے نو اس ګوره از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند از ایکوال ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند خاص کنټرول اس سره انتخاب کا بل دراغله لاین نمبر تا لاین نمبر آپشن دراغلم header different odd and even different first page صرف لمړی ورقه د different وی خدای دا ان شاء الله سوال ضبط ایکسپلین سره قاری سے وہ تشریح کوم صحیح ده دا د دینه بعد آپشن وو تشریح وو صحیح ده قاری سے دا لیاوټ کی د دینه ورقه د دې ورقه نه هیډر خو ما د هیډر سکا د هیډر سایز ما د زیات کا اندر د فوټر سایز ما ته زیات کا بای ډیفالت 0.5 وی در سره د هیډر او د فوټر سایز څه کوي ډیر وی نو اس کلیک وکا نو ډبل کلیک وکا نو د هیډر سایز اوس موږ سره څومره دی یو انچ ته مخکې څه شی وو مخکې 0.15 انچ او یعنی نیم انچ لاین نمبر تر اعظم ورته د ماته به تسکا 0.5 کا او همدارنګه د لاندې ماته 0.5 کا نو دا اوکے کا نو سره بیرته شي 0.5 شکاري سي ورپسې لیاوټ تر اعظم لاین نمبر تر اعظم لاین نمبر آپشنز تر اعظم پیج ورټیکل الاینمنٹ ورته نو ما سره دی لیکنه سره ول سنټر کې سره کیږي کنه جسټیفای دي شي او کنه بارډر کې تر سره کیږي ورته ما سره دی لیکنه شي جسټیفای شي نو را بشم کنټرول اس را انتخاب کم لاین نمبر ته راشم لاین نمبر آپشن کې وو دا جسټیفای کم دا اوکے کم نو سره لیکنه شي جسټیفای بشي قاری سے
کنټرول اس انتخاب کو دا ختم کا لین نمبر لازم ہوتے ہیں ننے کا تیر شته هایبینیشن ان شاء الله سبا صحیح ده او دا غوډري افشنې پاتې شوی دا ان شاء الله سوال ایکسپلین به را یاد کړئ